Welcome to lesson number 5 دوستان پنځم درس ته ښه راغلاست. په پنځم درس کې موږ نن د ترانسپوز فارمولا او هاور فارمولا او مینټ فارمولا لرو چې دا درې سر فارمولې وظیفې به موږ وپېژنو او درې سر فارمولې به موږ اپلای کړو چې دوی څنګه موږ په ایکسل کې عملي کولی شو. لومړی راځم د ترانسپوز فارمولې وظیفه دا ده چې موږ دلته وینډوز ورډ ایکسل او ایکسس د رو په شکل سره لرو او موږ غواړو چې دا د کالم په شکل موږ سره ولیکل شي. یعنی دا اوس موږ سره عمودي جزه غواړم چې دا په افقي واړم. مثلا دلته چې زما سره داسې په افقي سطح د ایکس پر محور سره پرېږدي، اوس خو د وای پر محور زما سره دا یا په اسلام موږ ورته ویلی شو چې دا روګانې چې موږ غواړو چې په کالم اړو. نو زه راځم دلته دا به یو څه زوم کړم. زه راځم مثلا دونې ساحه ورته انتخابوم، څلور خانې ورته انتخابوم. دوستانو هر څومره چې موږ راګانې درلودې هغونه به کالم ورته انتخابوو. مثلا دلته 1 2 3 4 موږ څلور راګانې لرو نو کالم به هم څلور ورته انتخابوو، 1 2 3 4. نو راځم فارمولې ته. فارموله داسې ده equal transpose او قوس خلاصومه دی ټول ورته انتخابوم. کله چې مې دی ټول انتخاب کړې قوس بندوم. اوس به دلته موږ یو کار ورسره وکړو چې په کیبورډ کې به کنټرول شیفټ سویچ ونیسو او انټر به وو. کنټرول شیفټ انټر. دوستان تاسو وګورئ دا اوس ماته په د کالم په شکل سره واړولې، درمخه د راګان په شکل سره، اوس د کالم په شکل یا د ایکس پر محور باندې اوس ما سره دا دی راغله چې وینډوز ورډ ایکسل او ایکسس. فارمولا یو ور بیا اپلای کوم. دلته راځم equal transpose قوس خلاصوم او دا ټول ورته انتخابوم، قوس بندوم، کنټرول شیفټ انټر. دوستان دا دی تر مخه موږ سره د را په شکل سره و او اوس د کالم په شکل سره شو. نو دا د ترانسپوز فارمولې وظیفه و. راځم هاور ته. هاور فارمولا موږ سره څه کار کوي؟ هاور فارمولا دوستانو کوم چیرې موږ غواړو چې د خپل کمپیوټر موجوده وخت معلوم کو، یعنی کوم وخت چې موږ کمپیوټر ته ناست یو هغه ساعت موږ وغواړو چې راوباسو نو موږ هغه د هاور فارمولې په واسطه راایستاسو. که تاسو اوس دلته راسئ وګورئ دلته اوس 1 بجه ده 9 AM. نو زه غواړم چې دا مثلا راوباسم چې دا څنګه زما سره کولی شم چې دا فارموله راوباسم چې اوس څو بجې دي، یعنې یوازې ساعت راباسم. دقیقې بیا موږ د منټ فارمولې په واسطه راایستی شو. نو د ساعت ته راایستلو لپاره راځم دلته equal خپله هاور او دلته قوس خلاصوم او دلته ورته لیکم ناو او بیا دوه وارې قوسونه بندوم، خلاصوم او بندوم او بیا قوس بندوم، انټر وم. دوستانو تاسو وګورئ یو به موږ ته په لاس راکړي او دلته هم دا دی 1 بجه ده او 9 AM. نو موږ یوازې هاور پکار دی. نو هاور وظیفه دا و چې موږ ته دا ساعت په لاس راکوي، یعنی هغه موجوده یا کرنټ ډیټ چې موږ ورته وایو چې زموږ د کمپیوټر وخت دی هغه موږ ته په لاس راکوي. نو فارمولا یې ور بیا اپلای کوم equal هاور قوس خلاصوم او دلته ورته لیکم ناو معنا اوس یا کرنټ او قوس خلاصوم بیرته بندوم او دلته بیا قوس بندوم، انټر وهم او دا هم زموږ هاور فارمولا. دریم راځم منټ فارمولا. منټ فارمولا څنګه کار کوي دوستانو؟ منټ فارمولا بیا موږ ته دقیقې په لاس راکوي. اوس دا دی 68 دقیقې دي، یعنې 1 بجه ده او 68 دقیقې. نو موږ څنګه کولی شو چې د خپل کمپیوټر موجوده دقیقې راوباسو، یعنې د وخت سره چې کومې دقیقې دي چې څو بالا دي یا څو کمې دي هغه دقیقې راوباسو. نو دا فارمولا هم ډېره اسانه ده او هغه رقم اپلای کېږي، خو صرف هلته هاور و دلته منټ لیکو equal منټ او قوس خلاصوم دلته لیکم ناو بیا قوس خلاصوم بندوم او دلته یو وارې پای کې بیا قوس بندوم، انټر وایم. دا دی تاسو وګورئ 68 دقیقې دي او دلته هم نوشته دي چې 68 دقیقې دي. نو موږ اوس راوایستی چې زموږ په کمپیوټر کې اوس څو بجې دي او څو دقیقې بالا دي. په مخکې فارموله کې موږ وویل چې هغه د ساعت لپاره و او دا د دقیقو لپاره ده. فارمولا یې ور بیا ورته راځم equal منټ قوس خلاصوم ناو معنا اوس یا موجوده وخت، قوس خلاصوم بیرته بندوم او په پای کې یې ور بیا قوس بندوم، انټر وم.
نو دا دی نجس اوس په دې نجس چې دلته هم نجس دقیقې واوښي. نو دوستانو موږ نن درې فارمولې وویلې چې ترانسپوز فارمولا وه، هاور فارمولا وه او مینټ فارمولا وه. بله ورځ به د سیکنډ فارمولا څخه موږ کار شروع کړو.